له ما سره د سپین غر لوبډلې لوبغاړی او همداشان کوښښ د محمد نبي ساخر زوی حسن ساخر شتون لري. حسن لومړی کې ډېر زیات ښه راغلاست درته وایو. مننه خیر اوسې. حسن نن ستاسو سیالۍ د اګر څه مخ ته تګ لپاره چانس نشته، خو بیا هم د سپین غر مینوال به ډېره زیاته تمه له تاسو څخه لري. ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړې او بریا ورته ترلاسه کړې. څومره چمتو یې نننۍ سیالۍ ته؟ چمتو خو ډېر یو ځکه د کرکټ برخه ده ګټل او بایلل او ګورو چې ښه لوبه وکړو. نو نن یو ځل بیا ښه ننداره ده د کابل کرکټ لوبغالي کې. حسن د نبي په وړاندې خپل پلار په وړاندې مخامخ کوي. اوپن ته هم ځکه که چېرې په لومړي اورونو کې درته راسي په وړاندې به هماغه پاور هټینګ چې نور سیالیو کې ترسره کوي نبي په وړاندې به هم ترسره کړې. کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو. کوم بل چې دی وهلو هغه ووهو، کوم چې نه دی هغه ونه وهو، ځان پرې اوټ نه کړو. نو که چېرې دی اوټ کړي نو بیا هغه هم سخته ده په هغه وخت کې د مینوالو کراوډ هغه به هم زیات عکس العمل اوټ کېدل که خپل پلار مې اوټ کړي که بل ول مې اوټ کړي ټول یو رقم وي. حسن په دغه سیالیو کې وینې که تاسو راشد سره په ټیم کې راشد هم ټیم ته راځي ډېر زیات کراوډ راځي. د کراوډ تاثیر څومره ده؟ تاسو څومره تشویقي کله چې تاسو توپوهنې ته ولاړ وئ څومره کراوډ تاسو باندې تاثیر لري؟ شخصا چې زه خپل درته وایم کراوډ نه زه ډېر خوند اخلم، انجوی کوم. دا نه وایم ځان باندې پرشرایز کوم نه، نو ځکه ډاډه فیلډینګ او بیټینګ کوم. حسن که راشو ستاسو بیټینګ کې ډېر زیات پیاوړی دی، غټ شاټونه ترسره کوي، همداشان ډګر ساعتونه مو کتل کېږي چې اکثریت وخت بیسټ کیچ هم ستاسو راځي، ښه کیچونه ترلاسه کوئ. څومره په دې برخه کې باندې کار کوئ د ډګر ساتنې فټنس او همداشان د غټ شاټونو ترسره کولو برخه باندې؟ کوشش کوم ډېر په فیلډینګ وي، څومره چې کوشش دی ما ډېر چې فیلډینګ باندې ډېر کار وکړم او بیټینګ الحمدلله ډېر ښه ده. نو کومې وړې وړې غلطیانې چې هغې باندې کار کوم. نو کریم صادق هم باید چې پلار د هټریک د درته اټک کارونو ته درته راځي، نو ګوډ لک د نبي په وړاندې همداشان د مثانه کلوب ډلې په وړاندې. مننه خیر اوسې. ډېره زیاته مننه.